دا ګورئ د اوبو په منځ کې چې کوم دی د سعودیانو اوبو ګیر کړي دي او هغه د پاکستاني ولزان نه ورسه ګوره ماشاءالله زمونږ د پښتنو نه بزارېږي چې د مشکلو نه مشکل ځای ته به ځان رسوي او که په یو سړي باندې سخت دی نو هغه به ورسره شریک کېږي ګوره ها دغه دی دا شاول یې ورسره مخکې کړو او دا کسان نو پکې اوس واچوي منم په ایماندارۍ چې پښتون نه په ځان دی او نه په بل دی بس دا وګورئ ماشاءالله دې کس ته چې کوم دی زه یو سلوټ کوم چې ګوره دا په دومره سخت دغه کې چې راغلی او کسان اوچتوي ګوره ها دا سعودیانو اوبو ګیر کړي د اوبو په منځ کې او ده له ځان نه ورسو د دې پاکستاني دا ویډیو په دې غونډه دنیا کې دومره وایرل شوې ده او دومره صفتونه د دې کس خلکو کړي دي که نه چېرته ویلی نه شم زنده باد پاکستان دلته په بار ملکونو کې چې د سعودیانو نه تپوس کې چې پاکستانی څنګه دی وایي به چې پاکستانی میا رجال هر ځای کې چې کوم دی پاکستانی پښتانه چې کوم دی خاص کر هغه په هر یو کار ورځي او هر مشکلاتو سره ځان مخامخ کوي